غریب د خځه په کوس تیر کو ختم کو غریب آیا ټول مړ کوي آیا بس توت ته وخېجه وای څنګه سره وکي کنه غوړ زور غریب ته ورکوي چې حکومت مونږ ته په کار نه چې بس چاته بل چاته حواله شو سرکار شته دی نه خرچ نه بچ ته چې موږ له وړه ارزانه راکړي او چې کوم ارزانه وړه وي سرکاري هغه دلته راځي نه او نه موږ ته میلاویږي. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو نن خیرآباد ته راغلي یو خیرآباد بازار کې به تپوسونه کوو چې اوړه څه ریټ کې دي مهنګایي څنګه روانه ده ارزان دي که ګران دي او خلک یې اخیستلی شي خو صرف کتلی شي ورته نو راځئ موږ سره مخکې اوسئ مهنګایي بارے کې څه ویل غواړئ نن سبا بالاتو ته شاید صاحب مونږ خدا ویل غواړو چې مهنګایي ډېره زیاته ده او توړه چې کوم دا اول خو مونږ ته میلاویږي نه او چې میلاویږي مونږ د قطار کې ولاړو دلته ډېر زیات رش وي د جاوید د دکان مخې ته او هغې کې مونږ ته کله میلاو شي کله میلاو نه شي نو مونږ دا خبره کول غواړو چې د وړو باره کې د غور وشي چې دا وړه ارزان شي نو الله پاک به خیر کړي. دا حکومت کې آټا نه میلاویږي رورا ډېر مهنګایي دی ډېر ګران دی دا بول دکاندار سره تپوس کوي آټا وای کنه نشته بول سره تپوس کوي وای کنه نشته دا خلک ډېر تنګ سرکاري وړه تاسو ته میلاویږي لږ لږ میلاویږي روپئے وانے تروڑا تھا 660 روپے 660 روپئے 10 کلو والا 10 کلو والا 20 کلو والا بس 20 کلو والا نہ ملاویږي 20 کلو والا بالکل نشته ښه ملګرو تاسو وکتل دلته خیرآباد کې چې کوم دی د ملګری وایي چې 20 کلو والا تروړه چې کوم دا نه میلاویږي دلته موږ سره یو بل وری تاسو ته مخامخ کاري دنه موږ ته تپوسونه کوو سکاوه وغیره خرڅوي رور څنګه خیمه رور زه بالکل روغ جوړ یم خد برابر یم مهنګایي بارے کې وړو بارے کې دومره مهنګایي ده چې په ټول پاکستان یو په معنی ده زه خو شپږو سوو روپۍ وګټم او هغه په هېڅ هم بې باندې نه کېږي وړو په 3000 روپۍ باندې 3080 روپۍ باندې 4-5 ورځې کار کوي بیا یو تروړه وړو او سرکاري وړو ته 1300 روپۍ جیب کې ساتلي دي نن نو سبا راته راکوي وړه راته نه راکوي غریب سړي تاسو هېڅ شی نه ورکوي غریب تباه دی حکومت نه څه پیغام کول غواړئ من نه دا هغه کوي چې غریبانو خیال وساتئ مالداره خو هسې مالداره ده هغه که په 10 زره شي تروړه خوري او که په 20 زره هم شي غریب د ښځې په کوس تېر کو ختم کو غریب آیا ټول مړه کوي آیا بس توت ته وخېجه وای څنګه سره وکي کنه غوړ زور غریب ته ورکوي مالدار خو نور مالدار شو ګودامونه ډک دي دکانونه ډک دي غریب د خځه په کوس تیر کو کله بچو ته وریجه پخې کې کله بنار ویدګي دا خو نه اسلام نه کافر دي یا کافر پرې دي چې راځي د ملک ته پرون مې په بارنګ ټول ورس کار کړې 500 روپۍ مې ګټلې پاګه زسه یو سم کور دا اسم په نه کیږي 250 روپۍ کیلو پیاز دي دونه پیاز بدر کی وای راکه 50 روپۍ وړه خو شاته دا غټه خبرې والا چې په خیرآباد کې پتاوانی باندې مشهور دی دا ریړۍ لګولې تاسو ته مخامخ کاری کیمرمن سے بتاست او کوي د سره به خبرې طریقو السلام علیکم وعلیکم جی کوي ټیک ټاک نن سبا حکومت نه تاسو څومره متاثر یې متاثر پدیو چې 3000 وړه دي او غریب سړی بس کوي باغونه غریب سړی او نو غریب سړی وړه غواړي نو غریب تلوي کوي مالدار ته ور کوي اور غریب سړی خو هم تباه دي اور نو مالدار ادم وړه ملاوي غریب ته نه ملاوي بل ماته نه ملاويږي ها دیاله سوړه توړه 15000 خلم په دې گاډي کې چې کوم نه تاسو گزاره کیږي نن سبا وخت کې چیرته کې په گاډو کې ته سړی گزاري مزاري نه کې گاډو کې بس ټایم دی پاس خو خپل غریبي شړو اور نو بس مخکې حکومت خو پټي حکومت خلک خو ته پټي حکومت دا نه خوشاله تاسو او پټي نه خوشاله مخکې پټي حکومت او خارزاني وا اوس دا دې دلته شروع یار وړو تروړه پسو دا وړو 15000 تروړه غریب سړی به څنګه والی چې و تاسو مزدوري کوي اب وړه خلی کچینی واخلی که سبزی واخلی ها سبا اخلی یاره که مطلب دا شو چې خستل نه شي صرف قتل شي وته صرف ګورو ورته څوک ناره تیرې څوک سکای څوک سکای څوک وریجی وړي پخای څوک سکای بس څوک ورګرو دلته سرکاري وړو خیرآباد ته چې کم ځای ته راځي هغه دکان خواته رالم د سره به خبرې طریقو السلام علیکم وعلیکم السلام رور می خې خیریت دی ټیک ټاک رور می سرکاري وړو تاسو ته راځي جی جی څومره تروړي تاسو ته راځي 100 تروړي جی روزانه او جی پوره یونین کونسل خیرآباد باندې دا کم ځای ته تاسو ته دا هر یونین کونسل ته لمبري خاورې پیتاو کټی مې نه مندو خیل
جمو مندوخیل ته راستو او جی او منګل په ماستولیو او جمو ته ماستولیو ما سره ویډیو شته ثبوت شته د یو مرګري خبرې وکي هغه وی چې موږ دلته ولاړو په قطارونو کې ولاړو او موږ ته وړنه ملاوي ټیک مندوخیل مشتاق ته لاړ دي تاسو نه کوي چې 100 تر لاړ څه نوم یې مشتاق مندوخیل ها او جمو ته غلام ته لاړ دي تاسو نه کوي ټیک ته ټیک شو دا مرګري به دروغ وي موږ ته بس دا خو دغه تاسو کې ما نه وکړو بیا د مدار هم ما ورته هر خړی سره رسول دي ټیک ته مشتاق نوم تاسو مې درو به خلو تاسو نه کوي سور زی پاس لکه کلی هفته کې یو ځل هفته کې یو هفته کې یو ځل هر کلی هفته کې یو ځل ټیک شو سړې مړکی کی دل تلوږي نه خو هر سړې مړکیږي د خانانو باچې شوا خدای دې خیر کی ډیر زیاته منګای شوا خدای دې خیر کی اوس پدری زرو پدری سو تروړه شوا اوس پدری زرو پدری سو تروړه شوا شریفو کمرانی شوا خدای دې امرګرو دلته چې کم نه خیرابات ته یو بل اړو دکان دی هغه ته رالو تاسو نه متنه کو چې پسو تروړه را او پسو ورکی تروړه السلام علیکم وعلیکم السلام وړو تروړه جی اول هر کله وایم وعلیکم السلام جی وړو تروړه 2700 روپیا دا پہله په 3300 کم شو 20 کیلو والا چې کم دی صحیح وړه چې کم دی پسو تروړه 2700 روپے 2700 روپے 2700 دین مخ کې 3000 وا سرکاري وړه تاسو ته راځي نه راځي جی بالکل باغه خو سرکاري وړو حالات خراب کړه جی چیک بیلنس نشه دا چاته ملاویږي چاته نه ملاویږي که سرکاري وړو صحیح کسان نه ملاوي دا وړو به ان شاء الله 1800 خردله بیا به 2700 3000 موجوده حکومت نه تاسو متاثر یې خپل نه نه مطلب موجوده حکومت د ټول حالات خراب کړه جی او جی ډیره زیاته مننه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خی بجان خیر دی جی موجوده حکومت نه تاسو څومره متاثر یې موجوده حکومت نه موږ بالکل متاثر نه یو خبره پکې ده ټول ګودامونه ډک شوي دي پوه شوې د راشقۍ ګودامونه ټول ګودامونه ډک دي کم سے کم پکار دا دی چې دی 200 روپۍ توړه ارزانه که دا هېڅ فایده یې نه کوه کم سے کم چې عوام ته هم عوام ته کم سے کم 1800 روپۍ توړه پکار ده دې دکان یې بالکل د دې دکان سرکاري وړه تاسو ته راځي سرکاري وړه موږ ته نه راځي موږ ته بالکل سرکاري نه راځي سرکاري دا سرکاري وړه دا پورې پنجاب نه راځي پنجاب نه راځي پسو تروړه دا هوتا له خپه دا ټول د بلیک مال دی پوه شوې دا ټول میلاو دي بس ټول بلیک مال راځي دي نور هېڅ دغه یې نشته 20 کیلو والا پسو تروړه دی سرکاري چې سرکاري 2200 روپۍ سرکاري توړه سرکاري دې ځای والا 1350 روپۍ باندې پسو لگا کا هغه 1350 روپۍ باندې دا 1320 1350 روپۍ ها یا تا منګای شوا خدای دې خیر کی هر غریب پریشانی شوا خدای